د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د کب میاشتې په 9 نیټه د لویې جرګې په تالار کې په هیواد کې د ملي وحدت ساتنې او له اسلامي نظام څخه د ملاتړ تر عنوان لاندې د اهل تشیع عالي کمیسیون له لوري په جوړه شوې لویه غونډه کې ګډون وکړ. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل افغان ملت د مختلفو قومونو، ژبو، مذهبونو او فرهنګونو څخه تشکیل شوی او دا تنوع یوازې د یو او بل د پیژندنې لپاره ده، خو له بده مرغه د اسلامي امارت له حاکمیت وړاندې له دې تنوع هر وخت غلطه استفاده شوې ده. محترم ملا صاحب زیاته کړه افغان ملت په ناسالمه توګه په سیاسي احزابو ویشل شوی چې د کار په مهمو ملي موضوعاتو کې د افغانانو اتحاد له منځه وړی او له همدې وجې موږ تر اوسه معناداره ملي اتحاد نه دی تجربه کړی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وویل ټولو افغانانو د متجاوزینو په مقابل کې یو ځای مبارزه او جهاد کړی. د اسلام مبارک دین د ارشاداتو او د هیواد د لویو موخو په ترلاسه کولو کې فعاله ونډه اخیستې او د اسلامي امارت اوسنی حاکمیت د ټولو افغانانو د قربانیو پایله ده. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د هیواد د سیاسي او اقتصادي پرمختګ لپاره د ملي وحدت ساتنه مهمه وبلله او زیاته کړه هغو ملتونو چې خپلمنځي اتحاد او یووالی ساتلی په ډېرې اسانۍ لویو موخو ته رسېدلي دي. محترم ملا صاحب وویل افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او له یو شان حقونو څخه برخمن دي. دلته د اقلیت، قومیت او مذهب پر اساس بې معنا توپیرونه نشته. اسلامي امارت د افغانستان د قومونو تنوع ته د ملي وحدت د سمبولونو په سترګه ګوري او د ملي وحدت پر سالمه ساتنه ټینګار کوي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د هیواد او نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باور ونه کړي، ځکه هغوی د سني او شیعه ترمنځ د تفرقې اچولو لپاره منفي پروپاګند کوي او له دې څخه یوازې د خپلو شومو موخو لپاره استفاده کوي. محترم ملا صاحب ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت ستاسو نظام دی. دا نظام د هر افغان له مال، عزت، وینې او ناموس څخه کلکه دفاع کوي او دا کار خپل مسلم مکلفیت او مسؤلیت ګڼي. پکار ده چې خپل منځي اتحاد او یووالی وساتو، له ټولو اختلافاتو تیر شو او خپل فکر او انرژي د هیواد پر آبادۍ او سوکالۍ مصرف کړو. په دې غونډه کې چې د اهل تشیع عالي کمیسیون له لوري په هیواد کې د ملي وحدت ساتلو او له اسلامي نظام څخه د ملاتړ په موخه د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. د هیواد د بېلابېلو قشرونو استازو، قومي مخورو، علماو او ځوانانو پکې ګډون کړی و او ویناوالو له اسلامي نظام څخه خپل ملاتړ څرګند او د ملي وحدت پر ساتنه یې ټینګار وکړ.